غزني ښار د عمومي قرنطین په لومړۍ ورځ. که څه هم په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، خو بیا هم د ښار په یو شمېر برخو کې د خلکو تګ راتګ زیات دی. د تیر په خلاف په غزني ښار کې ډیری دوکانونه تړل شوي دي. عمومي قرنطین تر هغې وروسته په غزني ولایت کې وضع کیږي چې د غزني په یو شمېر ګاونډیو ولایتونو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر زیات شو. د ښار په واټونو کې امنیتي ځواکونه هم لیدل کیږي او ښار کې د اړتیا پرته چاته اجازه نه ورکوي چې تګ راتګ وکړي. میفهمین که راه قرنطینه است، تمام جای پلیس، چهارراه و چیزی که راه است فرعی و اصلی کلش پلیس گرفته. بازم شما میبرین چرا میبرین در راه؟ خاطر که ما وظیفه داریم، وظیفه اومدیم ما پس میریم. دولتی است. د غزنی ولایت شمیر اوسیدونکو هم د کورونا ساري ناروغي د مخنیوي په خاطر د ښار د قرنطین کېدلو هرکلی کوي. کاملا از صبح که شروع شده ما چون مسئولیت شرکت‌های آبرسانی خصوصی هستیم که در این بخش به خاطر که مواد اولیه ضرورت جامعه است، ما از این جهت که ما خودمان با طرز کار و اسنادهای مهمی که داشتیم به این خاطر آمدیم در بازار و در غیر زودی کسی را به جزی که کارهای ضرورتی دیگه کار شهر کاملا تعطیله. از نظر امنیت الحمدلله خوب است. خو وایي چې حکومت دې د هغو اړمنو کورنیو لاسنیوی وکړي چې مخکې به یې په ورځنۍ مزدوري د خپلو کورنیو روزي لاسته راوړه. اول مو د حکومت نه دا غوښتنه ده چې هغه خلکو سره کومک وکړي، بل د تجارانو نه مو هم دغه غوښتنه ده د خلکو سره کومک په برخه کې وکړي. که چیرې کومک نشي کولی حداقل هغه د توکو د خوراکي توکو بیه باید لوړه نه کړي او هغه باید راټیټه کړي. د غزني ولایت د کورونا ضد ولایتي کمیټه وایي چې دا قرنطین به 3 اونۍ دوام وکړي، خو د ماښام له 7 بجو څخه د شپې تر 12 بجو پورې به په ښار کې یو شمېر د اړتیا وړ دوکانونه پرانیستي وي. د غزني امنیه قومندان جنرال خلیل اندرابي له شملې راډیو سره په خبرو کې وویل چې که هر څوک له قانون څخه سرغړونه وکړي سزا به ورکړي. قرنطین بسیار به شکل جدیش عملی میشه، بسیار به شکل قطعی عملی میشه. از ساعت 7 بجه شام الا ساعت 12 میتونه که مردم شریف ما از طرف شب دکاناشان باز بکنن، بیاین چیزایی که ضرورت دارن. و کسی که ضرورت نداره لطفا از خانهشان نبرن، این مسئله را جدی بگیرن. این مرض بسیار خطرناک است. کسی که ضرورت داره بیای از دکانا مشکلشان حل بکنه و پس بره. با یک پلان بسیار منظم پلیس امنیت تامین کرده. تر اوسه په غزني ولایت کې د کورونا وایرس 10 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې له دې جملې څخه 3 کسان روغ شوي او له روغتون څخه رخصت شوي او یو کس یې خپل ژوند بایللی دی. احسان الله کریمي، شمله راډیو، غزني.